د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته بایدن ته خبرګون وایي له افغانستان وتل د تر ټولو ستره ناکامي وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د پراتګ سره منځنی ختیځ او آسیایي هیوادونه امن شوي دي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي سره له دې چې له افغانستان یې ځواکونه وتلي دي خو سیمې ته امنیت راغلی دی. هغه وایي چې دا د ښه مدیریت پایله ده. په مقابل کې د هغه سترو نیوکه کوونکو په تازه مقالو کې ویلي چې د بایدن ستره ناکامي له افغانستان د امریکایي عسکرو ایستل و. د دوی په خبره بایدن نړۍ ته د امریکا ارزښت په صفر کې صرف کړ. د ملاتړو او ملګرو هیوادونو اعتماد یې زیانمن کړ. د نړۍ په کچه یې پر امریکا نیوکې ډېرې کړې او د اوکراین جګړه د بایدن د دې بې فکره اقدام پایله ده. د بایدن مخالفین وایي چې سپینه ماڼۍ نور د بایدن له ناوړه کړنو او له زیانه ډاکو اقداماتو ستړې شوې ده او هغه یو ناکام ولسمشر دی چې د مسایلو ټول اړخونه هیڅ وخت نه ارزوي. بل لور ته ملګري ملتونه وایي افغان حکومت د بشري حقوقو مدافع بنسټونه جوړ کړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغان حکومت د بشري حقوقو د رعایت غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه کړې ده او په هغه کې په دې تړاو یو پریکړه لیک صادر کړی دی. په پریکړه لیک کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې د میرمنو او نجونو حقونه خوندي کړي او دوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړي. سرچینه همداراز له افغان حکومت غواړي چې له بشري حقوقو د دفاع بنسټونه رامنځته کړي څو دوی د ټولو اړخونو له حقوقو دفاع وکړي او په اړینو مواردو کې له نړیوالو اداراتو سره شریک کړي. افغان حکومت بیا تر دې وړاندې ویلي چې د اسلامي احکامو په چوکاټ کې د بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي او امریکا ته به د اوکراین جګړه تر افغانستان هم ګرانه پرېوځي. امریکا په اوکراین کې پر جګړه تر افغانستان لوړ لګښتونه کوي. امریکایي رسنۍ وایي لا تر اوسه د اوکراین د جګړې کمه موده کېږي خو امریکا دومره پیسې پرې لګولې لکه په افغانستان کې چې په لومړیو 5 کلونو کې لګولې وې. دوی وایي چې د اوکراین جګړه به د امریکا لپاره تر افغانستان هم ګرانه پرېوځي. بلخوا د امریکایي استازو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دوی په ارومرو د اوکراین جګړه ګټي. دوی وایي چې د اروپا د امنیت او د روسیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره د اوکراین ملاتړ ضرور دی. نو له همدې امله یې له دغه هیواد سره $400 میلیونه نظامي مرسته هم اعلان کړې ده. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.